السلام علیکم. جوړ په خیر، صحت، مزاج، وخت ساعت هر شی په خیر دی انشاءالله. ژوند زندگی په خیر تیریږي. ډېر وخت مې ولاګ نه جوړ کړی، بیخي رانه دا خبرې ویرې سوي دي. ښه راغلاست درته وړاندې کومه یو نوي ولاګ ته. ټارګېټ مې ټاکلی ده 10 ورځو پورې چیلنج ده چې موږ دا 10 ورځې چیلنج موږ پوره کولی سو، یا نه کوشش به کوو چې پوره یې کوو. زه به خپل د ژوند کوم ژوند چې تېروو، یعنې ډیلی ولاګز لایف ان افغانستان چې هر شی کېږي هغه به تاسو در ښکاروم انشاءالله په خیر سره. نو امید لرم چې تاسو خوښ سي. اوس ورځو په خیر سره یو واده ته، نو دا ولاګ تر پای پورې سره وګورئ او خوندونه ونه واخلئ. د سیاستو کار دومره سخت دی که نه، مطلب رورجان اسایل مایل کې دلته افغانستان کې اوس طالبانو هغه هم بند کړي که نه، اسایل بند کړی فلمین. هغوی لکه داسې څنګه چې په پاکستان کې یا نورو هېوادو کې کوي، لکه هغه راغواړي سندرغاړی راغواړي، اترونه کوي، ساز وغیره که نه ساتیرۍ ته هغه اوس نشي کولی. خو د سیاست لپاره یعنې لیډیز لپاره مشکل نشته. نو مړی تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وسو او هم خړ ده، او نور ما د هوټل ویډیو نه نسوی کولی چې کسې پرایوسي ده د خلکو هغې مې نسوی کې راوستلی. نو اوس ورته منتظر یو چې هر کله په خیر سره د دې کارونه خلاص ول، نو هغه نه پس به ځو خیر سره کورو ته. که چیرې زه وختي ولاړم دا موټر به سرویس کو، ښه به یې ټایټ صفا کو، او که بل کوم کار راپېښ شو هغه به په خیر سره بیا خلاص کو. Guys, we have some changes in the plan. وادنه بیرته راغلو، غټ موټر مو درلود، وړوکی موټر مې راواخیسته. زو د کاکا د زوی صادق خان لورکۍ پیدا ده، هلته ورځو مبارکي ته شفخاني کېړوله والې واخلو، مریض ته به یو شی هم واخلو، یو تحفه یو شی پوه شولې. نو ورځو په خیر سره. او دغه شیخ چې راسره ناست ده، شیخ خو نه ده، خیر ښایسته زلمی خان ده، محمد عرفان نومېږي، سیری ورور مې ده. تېرو ولاګو کې به هم راسره لیدلی که نه یې خو اوس بیا ورته انټروډکشن ورکړم. بیخي ذهن نه ووتو. هلته موږ د مڼې واخیستې، کیلې واخیستې مریض لپاره، او صرفان کوڅ جوس ورته اخلو. نو ښه خبر ده که نه، دس از ا ګوډ سیګنل فار د هغه لپاره د همدې سره مینه زیاتېږي نه ده. نو کور ته اوس تقریبا رارسېږو، د صادق خان کور ته ورځ خیر مبارکي به ورته ورکړو، لورې پیدا سوې ده، سلام به ورسره وکړو، یو چای به ورسره وچښو، نور به له خیره سره بېرته ځو کور ته خیر سره. نو دا راسې مطلب ورځو داسې یو بل کره چې سړی ځي او راځي دې سره تګ راتګ سره یې مینه زیاتېږي او ډېره ښه خبره ده. همداسې ده که نه.
هغې پورې کتلی نو دغسې هره ورځ دي ما کله یو کاري کله بل کاري یعنې کابل کې چې اوسېږي دومره مصروفه ژوند دی که نه زه ته چې ووایم یعنې ته به اراده کړې چې زه به نن دا کار کومه ورو هغه به درنه پاتې بل کار به درته پېښ شوی پوه شولې یعنې ګوره ګیز موږ اول لاړو واده ته بیا ما ویل زه به لاړ شم د موټر به سرویس کړم سبا به یې کړم خو هغه ونه سو بیا لاړو بل چېرته آیا تره زوی کره ورغلو نو بس دغسې کارونه دي ژوند زندگی دغسې تېرېږي مصروفه ده امید لرم چې تاسو خوند ورنه اخیستی دغه ولاګ نه دغه منظرونه هم خوندونه اخیستي نو ګورو چې تر 10 ورځو پورې موږ دا چیلنج کولی هم څو که نه 10 ولاګز جوړول دي انشاءالله and I believe that we will do it خیر سره بس که چېرې چینل ته نوي راغلی ویډیو در سره لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ در سره بل د ما انسټاګرام که تاسو نه یو نه خبر انسټاګرام د ما شاهزای .9 په نامه باندې ده او ټیک ټاک هم شاهزای .9 په نامه باندې تاسو کتلی شئ هلته د ما ویډیوګانې وګورئ بل د خیریه کارونه هم کوو هغه هم تاسو هلته کتلی شئ ډېره مننه لیدونه ښه وخت درته غواړم خدای پامان